دا د کلات ښار څخه لرې د زابل شمالي ولسوالۍ د میزانې په مریاڼو کلي کې د مقتول په کورنۍ کې راغونډ شوي مسؤلین، دیني عالمان او قومي مشران دي چې د کابو 7 کاله وړاندې د ځمکې پر سر پیل شوې دښمني چې د 2 کسانو عبدالقادر او عبدالسلام ژوند پکې اخیستل شوی و ختمه کړې او دواړه غاړې د روغې جوړې پر ټغر کښېنول. د ولایت مقام پر رهبري د سرحداتو ریاست، دیني عالمانو، قومي مشرانو او د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس د دې جرګې او روغې جوړې مشري او منځګړیتوب کوي. دیني عالمانو پر عفوې، بخښنې او روغې جوړې باندې له دیني اړخه خبرې وکړې. د الله پر قانون باندې موږ روان سو، د الله پر قانون باندې رئیس سو. الله به عفو کوي، الله به هغو ته بخښه کوي، هغو خلکو ته. او داسې دی الله پاک دوی ته ټولې ګناوې په ورځ د قیامت وربخښي. تاسو دې محل ته کم شی راوړی دی، هغه څه مو راوړي دي چې د خدای په دربار کې عظیم دي. د الله په دربار کې څه شي کم دی؟ د الله په دربار کې عجز نشته. تاسو دې محل ته عجز راوړی دی. د زابل والي او قومي مشرانو له دواړو کورنیو څخه وغوښتل چې یو بل ته دې په رامنځته شوې دښمني بخښنه وکړي او له دې وروسته دې د ورورګلوۍ په فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. که زر واره موږ څه وغواړي دا د ولایت مسؤلینو ته موږ به زر واره لاړو راسو. هغه وجه دا ده چې موږ یوازې د بازار مسؤلین نه یو، یوازې د ښې ورځې مسؤلین نه یو، یوازې د دې مسؤلین نه یو چې موږ ته یو فایده یا مفاد پکې ورسیږي. اصل زموږ مسؤلیت دغه دی، دا نن پر کوم میدان چې موږ ولاړ یو او دغه خلکو ته په عذر او په زاري باندې ولاړ یو او دا ستاسې حق بولو، دا ستاسې پر موږ باندې حق دی. موږ پر ته احسان نه اچوو، نه د احسان دپاره څوک دلته راغلي دي. دا زموږ راتګ د څو شیانو دپاره ده. یو د دې دپاره ده چې د دغو خلکو په مابین کې کومه موضوع ده موږ د خلکو ته عجز راولی ده چې دغه مشران موږ وبخښي. دا یو د دې بخښې فایده دا ده چې د دغه ملت او د وطن او د دغه ولایت او د دغه قومو په مابین کې حسد ورک سي او کین ورک سي. د دواړو کورنیو غړي د اسلامي امارت هڅې ستایي چې په هیواد کې دا رنګه د ګڼو کورنیو ترمنځ روغې جوړې کړې. دوی وایي چې وړاندې د ژوند خوند تللی و خو اوس په آرامه خپل ژوند ته ادامه ورکړي. موږ ستاسې څخه ډېره مننه کوو او رب العزت مو همیشه راوله او موږ عامه او تامه بخښه درته کړې ده. اول د الله دپاره، بیا د خپل محمد رسول اکرم محمد صلی الله علیه وسلم دپاره په خاطر او د ټولو ستاسې ټولو شیخانو صاحبانو ستاسې خپل عذر راوړی دی. موږ ته منظور دی په دواړو عینینو. دوه مسلمانانو ترمنځ یو شخړه راسي، دغه جنګ وسیله خلک ډېر سره په آزاد نو پراج کریم الله خو موږ بیخي ډېر ستاره خلاصو 3 کاله له ما سره تېر کړو. یعنې ما داسې ژوند ورسره تېر کړی د 4 ساعت به م یعنې پر ده باندې پیره و، پر ده به م نظر و، چېرته م نه پرېښود، په کور کې به م ساتو او چېرته م د ده اجازه نه ورکوله. نو دا له دې خاطره مو یو مشکل جوړ نه سي. خدای مکړه که دی ووژل سي بیا دا کار بیا هم نه خلاصېږي، بیا به بل مشکل. نو د دې خلکو د کور ودان موږ سره ډېره مهرباني وکوله، موږ ته عفو وکوله. د یادونې وړ ده چې د جرګې له فیصلې سره سم 1 میل توپنچه 24 لکه افغانۍ او هغه ځمکه چې ورباندې دښمني رامنځته شوې وه د مقتول کورنۍ ته په واک کې ورکړل شوه.